مقتدی به تر سبحانك اللهم ورسته اعوذ بالله او بسم الله وای کنه نبی وای. مقتدی به اعوذ بالله او بسم الله نه وای، مقتدی به خالص سبحان وای. اعوذ بالله او بسم الله به هغه څوک وای څوک چې قرات وای، قرات امام وای. نو اعوذ بالله او بسم الله دا د امام کار دی. مقتدی به فقط سبحانك اللهم وای، تو سبحانك اللهم ورسته به مقتدی خاموش دریږي. که په التحیات کې اللهم صل پاتسی لمونځ یې کېږي که نه، بیرته راګرځېدل غواړي که نه. نه، اللهم صل ویل سنت دی، درود شریف ویل سنت دی. که پاتسی لمونځ راګرځېدل نه غواړي او د لمانځه ثواب کمیږي. درود شریف ویل دا د لمانځه په آخري ناسته کې دا سنت دی. نو که پاتسی لمونځ صحیح دی خو ثواب د لمانځه کمیږي، راګرځېدل نه غواړي.